بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. د اسلام او د علماو دښمنانو په دې انځور پسې لیکلي وه چې سړی خو دوست وختو. مقصد یې مولوي صاحب محترم مجیب رحمان انصاري حفظه الله و. دوی فکر کوي چې موږ به له داسې فریبکاره او مکاره عملونو سره خپل هدف ته ورسیږو. ایا دوی دا فکر کوي چې د علم په پاکه جمع باندې په تور لګولو سره به موږ خپل هدف ته ورسیږو؟ نه، هیڅ کله نه. دوی په دې جاهل فکر سره صرف هغه جاهل افراد لکه دوی چې دي دا غولولی شي، نور هیڅ نشي کولی. له داسې نامشروع لارو دوی هیڅکله خپل هدف ته نشي رسېدلی. او که چیرته تاسو په الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، نو انشاءالله چې الله سبحانه وتعالی به د یوې ذرې حساب در سره کوي. الحمدلله چې موږ د حساب یوه ورځ لرو، هلته به بیا تاسو همدا علما، همدغه خلک چې تاسو یې په پاکه په سپینه جمع باندې تور داغ لګولی دی، تاسو له ګریوان څخه رانیسي او د یوې ذرې حساب به در سره کوي انشاءالله. نن مو چې هر څه زړه غواړي هغه وکړئ.